دا ورو سوال کړی دی چې ما دا اورېدلي چې بغیر پیزار نه ګرځېده یعنی خپې بله خپې ګرځېده دا هم سنت طریقه ده دا خبره صحیح ده او که نه الجواب امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی امام ابو داود رحمه الله اوږد حدیث دی او په هغې کې دا دي چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړو چې کله نه کله بغیر پیزارونه بغیر چمپل نه ګرځي بیا بله خپې ګرځي کله نه کله حکمت دې کې دا دی حکمت دې کې دا دی دا نفس عادت کول د سختو حالاتو سره او بله دا چې اسلام موږ ته د زهد رغبت را کړی تعلیم را کړی د اسلام دا ډېر دغه نه خوښ دی چې سړی ډېر نرم کېږي او نعمتونه دې چپ چاپېره تاو شوي او بلکل سخته نشي برداشت کولی اسلام موږ ته وایي دې قسم حالاتو نه ځان لرې ساتئ نو د هغې دپاره دا طریقه ښوولی دا په دې کې هغه حکمت دی نو کله نه کله بغیر پیزارونه خپې بله خپې ګرځېده دا سنت دي کله نه کله نو پیزار استعمالول هم سنت دي او کله نه کله نه استعمالول دا هم سنت دي او دلته دا خبره یاده ساتئ چې دې کې به یو شرط لګی هغه ده خلک دوه قسمه دي یو خو هغه دی چې عالم دی خلک پسې شاته دي او خلک د هغه تابعداري کوي نو عالم له خو پکار دی چې کله نه کله دي چې د دې مسلمانانو په مخ کې د ملګرو په مخ کې کله نه کله چې بغیر پیزاره خپې بله خپې ګرځي چې هغو ته واضح شي چې دا سنت طریقه ده هر چې عامي دی نو دی به حالاتو ته ګوري که چېرته دی د جاهلانو په منځ کې اوسي او هغوی د دې مسلې نه خبر نو د هغوی په مخ کې نه تطبیق کوي ځان لري چې تطبیق کړي کور کې هم کولی شي بل دې شي خاص ځای ځکه چې جاهلان په دې مسله نه دي پوهه نو د جاهلان پوهه کول په دې باندې چې دا مسله د سنتو نه ثابته مسله ده دا صحیح حدیث نه ثابته خو بیا هم جاهلان شتي او ډېر زیات دي لږ نه دي ډېر مشکل دا دی چې ډېرې مسلې موږ ته نه دي بیان شوي نو چې موږ یې نن واورو نو هغه موږ ته ناشنا ورته کې ښکاري چې دا اوس څه خبره شو نو د جهالو په مخ کې او د جاهلانو په مخ کې داسې کار نه دی په کار چې تا پې اول هغوی پوه کړي نه اول هغوی پوه کړه هغې نه بعد بیا که پې عمل کوې نو دغه به صحیح طریقه والله اعلم